درانو دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم. اوس د خلکو په ورځني ژوند کې داسې حالات ډېر رامنځته کیږي کله چې یو څوک سهار له خوبه پاڅي نو په ګوټې کې یې اچول شوی ځیرکې ګوتمۍ د خوب او د زړه د جریان په باب معلومات د موبایل فون اپ ته استوي. کله چې څوک په موټر کې له کوره دفتر ته ځي نو ځیرکې عینکې ورته د مسیر نقشه ښیي. په 2015 کال کې ځیرکې اغوستل کېدونکې وسیلې د خلکو د ژوند په ډېرو ساحو کې کارول شوي دي او د روغتيا د ساتنې او د ژوند د ادارې لپاره خلکو ته ښه خدمت کوي. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې اړوند معلومات در سره شریک کړم. شمیرې ښیي په 2024 کال کې د اغوستل کېدونکو وسیلو د نړیوال بازار پیمانه 109 میلیارډو او 800 میلیونو ډالرو ته رسیدلې وه او د اټکل له مخې به تر 2024 کال پورې دغه پیمانه 915 میلیارډو او 200 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. په 2024 کال کې چینی بازار کې د اغوستل کېدونکو وسیلو پیمانه کابو 9 میلیارډو او 909 میلیونه او 7 لکو ډالرو ته رسیدلې وه او د اټکل له مخې تر 2030 کال پورې به یې دغه پیمانه 22 میلیارډو او 980 میلیونو ډالرو ته ورسیږي. دغه راز له اغوستل کېدونکو وسیلو څخه د خلکو غوښتنې هم ورځ تر بلې په بدلېدو دي. په 2014 کال کې د دغو وسیلو له لارې روغتيا ته د کارونکو د پاملرنې اندول 0 و خو په 2022 کال کې یې اندول 50 سلنې ته پورته شوی و. د AI عینکو چارې په 2015 کال کې د چټک پرمختګ په حال کې وي. د انټرنیټ د شمیرو د مرکز شمیرې ښیي چې د همدې کال په لومړۍ نیمایي کې څه باندې 4 میلیونه او 15 زره ځیرکې عینکې نړیوال بازار ته وړاندې شوي دي چې دغه شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله په سلو کې 4.2 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. په 2015 کال کې په چینی بازار کې د ځیرکو عینکو زیاتوالی لوړ ښودل شوی او په دوهمه روبه کې یې شمیر د 2024 کال د ورته شمیر په پرتله 145.5 سلنه زیاتوالی ښودلی دی. په راتلونکي کې به د ځیرکو اغوستل کېدونکو وسیلو چارې د ایکولوژیک محور په لوري ګام پورته کړي او له موبایل فون، موټر او د کورنۍ له ځیرکو اړو سره به نږدې ونښلول شي او د روغتیا، سفر، کار او تفریح په ډېرو ساحو کې به خلکو ته لا ښه خدمتونه وکړي. درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. نیکمرغه اوسئ.